عبدالرشید دوستم ته د مارشلۍ ورکړل شي او کنه څوک یې ملاتړ کوي او څوک یې مخالفت کوي او ولې. سلامونه درنو لیدونکو، ویډیو تر اخره وګورئ چې په دې مهم خبر پوه شئ. د ولسي جرګې له 100 زیاتو غړیو نن په عمومي غونډه کې ویلي چې جنرال عبدالرشید دوستم د مارشلۍ رتبې وړ نه دی او حکومت باید په خپله پرېکړه له سره کتنه وکړي. یا د غړو دوستم ته د مارشلۍ رتبې ورکړې مخالفت په خاطر نن څه لاسلیکونه هم راټول کړي دي او زیاته کړې ده چې فشار راوړي ترڅو حکومت له خپلې پریکړې بیرته راوګرځي. د وکیلانو په خبره دوستم د بشري حقوقو پښو لاندې کوونکی دی او د افغانستان په ټولو داخلي جګړو کې چې ملکیان یې قربانیان دي ښکیل دی. د هغوی په وینا جنرال دوستم د ملکیانو په وژنه کې لاس لري او اوسني شرایطو کې د مارشلۍ رتبې وړ نه دی. وکیلانو دا هم ویلي که دوستم ته د مارشلۍ رتبه ورکړل شي د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې به له پوښتنو سره مخ شي او د امنیتي ځواکونو قربانیو ته به سپکاوی وشي. ډیر خلک خو لا دا هم وایي که چیرې داسې کار وشي دوی لپاره به بیا اشرف غني صرف د یو ملي خاین په توګه پاتې شي. خلک وایي که دوستم ظلمونه نه وای کړی بیا که د مارشلۍ رتبه هم ورکړل شوی وای کومه خبره نه وه. موږ یې له ښو کارونو ورتیر یو، خو دوستم خو مجرم دی، جنایتونه یې کړي دي، قتلونه یې کړي دي، خلک یې چور کړي دي، نو څنګه ورته اشرف غني مارشلۍ رتبه ورکوي؟ خلک وایي که اشرف غني زنداني کولی نشي نو مارشلۍ دې هم نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې داسې راپورونه خپاره شوي چې د ولسمشر غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله د سیاسي توافق په نتیجه کې حکومت دوستم ته د مارشلۍ رتبه ورکوي. درنو لیدونکو ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک یې کړئ او که دوستم ته د مارشلۍ رتبې ورکړې په اړه تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ او که غواړئ د ملالۍ افغان یوټیوب چینل نورې ویډیوګانې هم وګورئ سبسکرایب یې کړئ. تر بلې ویډیو هر چیرته چې یاست آباد او خوشحاله اوسئ.